نه دوستانو په دې هیله یم چې روغ او جوړ به یاستئ. دوستانو نن په دې غږیږو سره چې د ښځې سره د شا په طرف کوروالی یا مقاعد کېدل څنګه کار دی. له ښځې سره د شا په طرف مقاعد کې کوروالی کول حرام دی او داسې عمل کوونکی ملعون او لواطت کار دی. د لواطت خطرناکې پایلې ټولو ته معلومې دي چې د لوط علیه السلام قوم چې په نوموړي عمل اخته و د خدای جل جلاله لخوا د اسلامي پوهانو په اصطلاح په لومړي اسمان اټوم وویشتل شول. داسې له خاورو سره خاورې شول چې د ژوند نښې نښانې بالکل له مخې لاړې. په دې اړه قرآني او نبوي ارشادات ژباړه او هغه کسان بریالي او کامیاب شول چې دوی د خپل شرمګاه ساتونکي دي پرته له ښځو خپلو المؤمنون صورت کې ده. مطلب دا چې بغیر له خپلې ښځې نه نور د شهوت پوره کول په هره شیطاني لاره چې وي حرام دی. او د خپلې میرمنې سره د یو ځایوالي په اړه قرآن کریم داسې ارشاد کوي: ستاسې ښځې ستاسې کښتونه دي، ستاسې خپله خوښه ده چې څنګه مو چې زړه غواړي په هغه شان په خپل کښت کې تصرف وکړئ. د کښت معنا نسل دی چې د نسل ځای معلوم دی. د ښځې سره د شا په طرف د فاضله موادو د خارجېدو په ځای کې د جماع کولو د حرمت او سختو وعیدو په باره کې هم ډیر احادیث ذکر شوي دي چې دلته یو څو را نقل کوو.